السلام علیکم. خبر نیوز سره زه یم ایاز خان. وړاندې کوو اول اهم خبرونه. عمران خان نن احتساب عدالت ته پیش کولی شي. سکیورټي اندېښنو له وجې عمران خان د جوډیشل کمپلیکس په ځای د اسلام آباد H11 پولیس لاین هډ کوارټر کې پیش کولی شي. پولیس ترجمان تر مخه عمران خان پیشې په مناسبت سخت سکیورټي انتظامات شوي دي. قانون لاس کې اخیستونکو او سرکاري پرایویټ ودانو ته زیان رسونکو خلاف د سختې کاروایي خبرداری هم ورکړې شوې ده. توشخانه کیس کې په عمران خان پر د جرم لګولو فیصله به هم نن کیږي. د عمران خان گرفتاری قانوني وګرځول شوه. اسلام آباد های کورټ محفوظ فیصله واوروله. چیف جسټس عامر فاروق عدالت په احاطه کې د عمران خان په گرفتاری نوټس اخیستی و. ډي جي نیب راولپنډي، آی جي اسلام آباد او ډیپټي پروسیکیوټر یې رابللي وو. عدالت دلایل وروسته فیصله محفوظ کړې وه. اسلام آباد های کورټ آی جي پولیس او سکرټري داخله ته توهین عدالت نوټس جاری کړي. عمران خان د کرپشن په تور کې نیول شوی دی. عمران خان گرفتاری چیرمن نیب په هدایاتو شوی. د قومي احتساب بیورو اعلامیه جاری. اعلامیې تر مخه نیب راولپنډي عمران خان د القادر یونیورسټي ټرسټ کې د بدعنواني کولو په جرم کې نیولې. د نیب اعلامیه وایي چې عمران خان د احتساب بیورو د طلبۍ نوټس خاطرخوا جواب نه ورکو ځکه نیولې شوی. د هغه گرفتاری د نیب آرډیننس او قانون مطابق شوی. د چیرمن پی ټی آی عمران خان گرفتاری د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه. د خیبر پختونخوا په مختلفو ښارونو کې د پی ټی آی کارکنان په سړکونو راوتلي. پېښور، مردان، صوابۍ، ملکان، سوات، دیر، شانګله د صوبې نورو ښارونو کې مظاهرچیانو ټایرونه سوځولي، سړکونه یې بند کړي او سرکاري او نجي املاکو ته زیان رسولی. د سوات موټروی، چکدرې، ټول پلازې ته هم اور ورټکل شوی. د عمران خان گرفتاری خلاف د احتجاجونو پیش نظر خیبر پختونخوا کې سرکاري سکولونه بند ساتلو فیصله شوې ده. سرکاري سکولونه به یو هفتې پورې بند وي. د میټریک امتحانات هم معطل کړي شوي دي. محکمه تعلیم لخوا جاري شوې اعلامیه کې ویلي شوي دي چې صوبه کې سرکاري او نجي کالجونه هم 14 مئی پورې بند ساتلو فیصله شوې. صوبه پنجاب کې نجي او سرکاري کالجونه او یونیورسټۍ بند ساتلو فیصله شوې ده. سیکرټري هایر ایجوکیشن مطابق د نهم جماعت امتحانات هم معطل کړي شوي دي. د امتحاناتو د نوي تاریخ اعلان به وروسته کولی شي. انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټۍ په شمول مختلف نورې یونیورسټۍ هم نامعلوم وخت پورې بندي کړي شوي دي. د پی ټی آی وایس چیرمن شاه محمود قریشي ویلي چې د عمران خان گرفتاری د منصوبې د لاندې شوې ده. وزیر اعظم ته هر څه علم و ځکه هغه لندن کې خپل قیام یو ورځ سیوا کړو. شاه محمود قریشي مطابق د پارټۍ شپږ رکني سینیر قیادت مو رابللی دی. عمران خان هدایت په رڼا کې به راتلونکي لایحه عمل اعلانولی شي. په عمران خان هیڅ قسمه تشدد نه دی شوی. که چېرې هغه تفتیش کې شامل شوی نو د هغه خلاف ریفرنس بغیر د گرفتاری نه چلیدی شو. د وزیر داخله رانا صدرالله پریس کانفرنس وایي چې دا یو باقاعده ډاکومنټډ کیس دی. عمران خان د نوټسز باوجود د نیب ته نه پیش کړو. قومي خزانې ته زیان رسولو باندې د نیب لخوا عمران خان گرفتاری په عمل کې راغلی. د عمران خان گرفتاری د قانون مطابق شوې ده. هیڅ قسمه غیر قانوني کار نه دی شوی. هغه د هدایت نه عدالت نه بهر نیولې شوی دی. وزیر قانون اعظم نذیر طارق نیوز کانفرنس وایي چې میډیکل بورډ د عمران خان معاینه کړې ده. هغه به عدالت ته پیش کولی شي او ریمانډ به اخیستلی شي. اعظم نذیر طارق تر مخه نیب وړاندې درې میاشتې د ریمانډ اخیستو. اوس حکومت د نیب قانون کې غوره اصلاحات کړي دي. سپریم کورٹ کې د صحافي ارشد شریف قتل کیس کې ارشد نوټس سماعت شوی. چیف جسټس په مشرۍ کې 15 کسیزه بنچ د کیس سماعت کړی. چیف جسټس
د ارشد شریف قتل کیس په حواله د جی آی ټي رپورټ مسترد کړی دی. چیف جسټس ریمارکس ورکړي چې موږ ته داسې رپورټ نه دی پکار په کوم کې چې هیڅ قسمه پرمختګ نه وي شوی. عدالت خبریال ارشد شریف شفاف تحقیقاتو هدایت کوي. عمران خان نن احتساب عدالت ته پیش کولی شي. سکیورټي اندېښنو له وجې عمران خان د جوډیشل کمپلیکس په ځای د اسلام آباد H11 پولیس لاین هډ کوارټر کې پیش کولی شي. پولیس ترجمان تر مخه د عمران خان پیشې په مناسبت سخت سکیورټي انتظامات شوي دي. قانون لاس کې اخیستونکو او سرکاري او پرایویټ ودانو ته زیان رسونکو خلاف سخت کاروایی خبرداری هم ورکړل شوې ده. توشخانه کیس کې په عمران خان فرد جرم لګولو فیصله به هم نن کیږي. عمران خان القادر ټرست کیس کې نن اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې کولی شي. توشخانه کیس کې فرد جرم عاید کولو لپاره ایډیشنل سیشن جج همایون دلاور هم عمران خان نن رابللی دی او سکیورټي اندېښنو له وجې د دواړو مقدمو سماعت جوډیشل کمپلیکس په ځای پولیس هډ کوارټر اسلام آباد کې کیږي. عدالت ته پیش کولو دوران نائب عمران خان جسمانی ریمانډ مطالبه کوي. اسلام آباد پولیس ترجمان تر مخه دواړو مقدمو سماعت بعد هډ کوارټر په ګیسټ هاوس کې کیږي. د عمران خان د پیشې په مناسبت H11 کې پولیس هډ کوارټر سکیورټي سخته کړې شوې ده او عدالتي ایریا ته د غیر متعلقه کسانو په داخلېدو بندیز لګولی شوی دی. پولیس ترجمان خبرداری ورکړې ده چې سرکاري او غیر سرکاري ودانو ته زیان رسونکو او قانون ماتونکو کسانو خلاف به سخته کاروایی کولی شي. وزیراعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وفاقي کابینې مهمه غونډه رابلل شوې. په غونډه کې د ملک په سیاسي معاشي صورتحال سره د عمران خان ګرفتارۍ نه پس صورتحال باندې غور کولی شي. وزیراعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وفاقي کابینې مهمه غونډه کې موجوده ملکی سیاسي او معاشي صورتحال باندې به تفصیلي غور کولی شي. زریو تر مخه IMF پروګرام او راتلونکي بجټ په حواله سفارشاتو جایزه به اخیستلی شي او د چیرمین تحریک انصاف عمران خان ګرفتارۍ نه پس په پیدا شوي صورتحال او سکیورټي انتظامات باندې به غور کولی شي. د ټول ملک پرنګ په پیښور کې هم تحریک انصاف نن د احتجاج اعلان کړی دی. عمران خان د ګرفتارۍ خلاف نن په دویمه ورځ هم د PTI احتجاج روان دی. دغه احتجاج په کومو علاقو کې وي. د احتجاج مخنیوي لپاره حکومت څه اقدامات پورته کړي دا وخت موږ سره زموږ نماینده رشید آفاق پران دی. رشید آفاق تفصیل راکوي. مطلب دا خو ډېر ارلی ان مورنینګ دی، سهار وختي دی، اوس هم پروټیسټ کیږي که نه؟ موږ خو چې کله راتلو سړکونه خالي وو. نن پیښور کې سړک په کومو علاقو کې د احتجاج امکان شته دی چې یا کال ورکړل شوی د پارټۍ لخوا نه؟ جی بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل ایاز خان نن هم PTI په باقاعده توګه اعلان کړی دی چې دوی به د سابق وزیر اعظم عمران خان د ګرفتارۍ خلاف په باقاعده توګه لکه څنګه چې پرون احتجاج کړو نن به هم احتجاج کیږي. دا وخت موږ د اسمبلی مخې ته ولاړ یو. دا هغه ځای دی پرون چې چېرته احتجاج شوی و. د اسمبلی چې څومره هم د صوبایي اسمبلی د بلډینګ شیشې دي هغه یې ماتې کړي دي. دې نه ما سوا به زه تاسو ته وایم چې دلته دې سره جوخت ریډیو پاکستان بلډینګ دی، هغه هم تاسو کتلی شئ د کیمرې د لارې هغې کې چې کوم هغه غر جوړ شوی و د چې هغې